د ژمي په یخني کې ته خوشبو د ګلو غواړې، د ژمي په یخني کې ته خوشبو د ګلو غواړې، وږمه خو هغه وخت وي چې ګلان وي او سپرلی سي. او اوس یو غزل ده: کلونه دي د مار او د ښامار خبرې وکړې، کلونه دي د مار او د ښامار خبرې وکړې، تا کله پر مغزو باندې د کار خبرې وکړې. دا ته مې مخاطب نه یې و ټولو ته دا وایم، دا ته مې مخاطب نه یې و ټولو ته دا وایم، نیمګړو خلکو هر وخت کې د ډار خبرې وکړې. صحرا خوشبو د ښار ده او بازار ښکلا د کلي، صحرا خوشبو د ښار ده او بازار ښکلا د کلي، چې دواړه سره یو سوه نو سینګار خبرې وکړې. د شپې خاموشې خولې د حق خبره نه ویله، د شپې خاموشې خولې د حق خبره نه ویله، مجبور و په اخره کې سهار خبرې وکړې. پوښتنه به هر چا کول چې دا د چیرې تللې، پوښتنه به هر چا کول چې دا د چیرې تللې، خولې پوټې د هر چا وې خپله لار خبرې وکړې. مننه. پوښتنه به هر چا کول چې دا د چیرې تللې، پوښتنه به هر چا کول چې دا د چیرې تللې، خولې پوټې د هر چا وې خپله لار خبرې وکړې. چې ته د قلم مل یې مل د دې قلم د لارې، چې ته د قلم مل یې مل د دې قلم د لارې، د زده کړې لارویه تا شهکار خبرې وکړې. ډېره مننه. اوس هم د پروګرام په